ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو مصطفی حقمل ستاسو سره دی. په دې هیله چې خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او ټول هغه څه چې زموږ تاسو ټول لپاره ډېر مهم دي له ځان سره ولرئ. زده کوونکو زموږ تاسو نننی لوست چې دی هغه د لویانو خبرې دي. خو له دې مخکې چې د لویانو خبرې ووایمه غواړم چې لومړی له تاسو څخه د تیر درس په اړه پوښتنې وکړم چې تیر درس زموږ څه و؟ د څه په اړه مو خبرې وکړې؟ آیا کومه کورنۍ دنده چې ما تاسو درکړې وه درسپارلې وه هغه مو ترسره کړې که مو نه ده ترسره کړې؟ سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. ښه راته ووایئ تیر درس زموږ څه و؟ آفرین ډېر ښه. کاغذ او ګټې. د کاغذ او ګټو په لوست کې موږ څه ولوستل؟ آفرین د کاغذ د رامنځته راتلو په اړه مو خبرې وکړې. له هغې څخه وړاندې مو مثال چې کاغذ نه و په هغې دوران مو خبرې وکړې. لکه کاغذ چې نه و خلکو څنګه کول، خپلې کیسې یې، خپل معلومات یې څنګه تر نورو پورې رسول، که نه؟ په دې اړه مو خبرې وکړې. د چاپ ماشین، د اوسني کاغذ ابتدایي شکل چې چېرته رامنځته شول په ټولو مو خبرې وکړې. صحیح ده. اوس راځمه ننني لوست ته د لویانو خبرې. د لویانو خبرې د چا خبرې؟ د چا خبرې؟ آفرین د لویانو خبرې د پیغمبرانو ویناوې، د لویانو خبرې د عالمانو ویناوې، د لویانو خبرې د نیکو خلکو ویناوې، د لویانو خبرې د مشرانو ویناوې، د لویانو خبرې خو په عموم کې د ټولو پوه او عالمو خلکو ویناو ته د لویانو خبرې وایي. صحیح ده. د لویانو خبرې په دې معنی چې هغوی داسې نه دي چې یو څوک د موږ تاسو نه لوی وي، په قد کې د لوی وي رانه، په عمر کې د لوی وي رانه، هغه چې څه وایي موږ به هغه منو. نه، داسې خبر نه ده. ګورئ صحیح ده، داسې نه ده، بیخي نه ده. زموږ تاسو هغه ویناوې ګورئ چې لکه مشرانو، پوهانو، عالمانو د خپل هغه ترلاسه کړي علم په واسطه یا د خپل ژوند د تجربو څخه ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړي پایله چې دوی په خپل ژوند کې له هغو څخه مثال ورسره مخ شوي د هغو نه استفاده کړې وي، دغو ته د لویانو خبرې وایي. بیا هغه موږ تاسو راوړل لیکو هلته، که نه؟ بیا وروسته د هغو څخه موږ هغه په خپل ژوند کې عملي کوو. مثال متلونه موږ تاسو راوړو، وایي کوږ بار تر منزل نه رسېږي. کور بار تر منزل نه رسېږي، که نه؟ اوس دې ته شاخوا څه پراته دي؟ وایي مه کوه په چا چې وبشي په تا، ژرنده که د پلار د هم په وار ده، له یوه لاس څخه ټک نه خیجي. ګورئ دا خبرې چې دي دا مفتې خبرې نه دي، دا داسې خبرې نه دي که زه اوس راجګ شم بس تاسو ته وایم هر څه وایم تاسو به راسره منئ. ګورئ لکه دا دوی په خپل ژوند کې تجربه کړې ویناوې دي. چا؟ مشرانو. مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې دي ټول موږ تاسو ته هغه په نیکو یا په غوره ویناوو کې راځي، د لویانو په خبرو کې راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې د مشرانو درناوی نه کوي او پر کشرانو شفقت نه کوي زموږ له ډلې څخه نه دی. ګورئ په دوی کې خو ډېر څه پراته دي. هسې خو دا خبرې نه دي چې مثال موږ باید د مشرانو درناوی وکړو، د لویانو شفقت، د مشرانو درناوی وکړو او د کشرانو شفقت وکړو. دا خو داسې ګوره هر چا خو نه دي ویلي. په دوی خو دا خو داسې مفتې خبرې نه دي. حتما په دوی کې یو حکمت هم شته دی. ګورئ حتما حکمتونه شته پکې. نو ځکه موږ تاسو باید د مشرانو خبرو ته صحیح غوږ ونیسو، هغه زده کړو، هغه په ژوند کې عملي کړو. صحیح ده، هغه په ژوند کې عملي کړو. مثال وایي چې څه کرې هغه به ریبې. ګورئ متل دی چې څه کرې هغه به ریبې. تاسو داسې لیدلی دي چې
تاسو تللي غنم مو کرلي او چې کله بیا لام کوئ چې وګورئ هغه جوار وي لیدلي مو دي بلکل مو نه دي لیدلي ګورئ داسې مو لیدلي چې تاسو وربشې کرلي وي کله چې لاو کوئ هغه شاخال شوي وي شوي دي کله شوي که نه تاسو داسې لیدلی دي چې تاسو تللي هلته مو شولې کرلي کله چې لاو کوئ هغه غنم وي داسې شوي دي بلکل نه دي شوي ځکه چې څه کرې هغه برې وي که چیرې موږ تاسو ښه کړه وړه ترسره کړو نو موږ تاسو به ثمره هم نیکه وینو که چیرې موږ تاسو خراب عمل ترسره کړو خرابې کړنې ترسره کړو نو ثمره به یې خرابه وي که زه په یو چا ظلم وکړم نو یو څوک به بېرته په ما ظلم کوي که نه همداسې ده یو که څوک په بل چا ظلم وکړي یو بل څوک به راځي په هغې به ظلم کوي رحمان بابا وایي هسې مه وایه چې زه یم په دنیا کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی صحیح ده ځکه هغه څوک چې ځان ته وایي چې بس که یم که نه یم زه یم که یم که نه یم زه یم بل څوک نشته او دا یې ما سره چې ټنټې ژویلی شي او دا څه دی او دا څه دی شل معاملې خبرې درته وکړي رحمان بابا ورته هسې مه وایه چې زه یم په دنیا کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی په هر سر باندې یو سر شته په هر سر باندې یو سر شته په هر سر یو سر شته چې د ټولو په سر باندې سر څوک دی الله جل جلاله دی صحیح ده آفرین درنو زده کوونکو ما دلته یوه وینا راوړې ده پیغمبر سلام حدیث شریف دی دلته دی وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دوه مسلمانان د یو بل سره مصافحه کوي نو د یو بل تر جدا کېدو وړاندې الله جل جلاله د هغوی ګناهونه معاف کوي ګورئ کله چې څوک له بل چا سره مصافحه کوي نو مخکې له دی چې دوی دواړه له یو بل څخه جدا شي الله جل جلاله یې ټول ګناهونه ورته معافوي ګورئ استغفر الله وګورئ که نه نو موږ تاسو ولې له یو بل سره جنجال او جنګ وکړو ولې جنګ وکړو ولې جنجال وکړو ولې نیک رویه ورسره ونه کړو ولې ښه روغبړ ورسره ونه کړو چې دومره ګټې م پکې دي وایي حضرت علی رضی الله عنه وایي خوشبخته به د آخرت غمخور وي او بدبخته به د دنیا غمخور وي دا حضرت علی رضی الله عنه وایي هغه څوک چې خوشبخته دی هغه به د آخرت لپاره یو غم خوري د آخرت غمخور به وي او څوک چې خوشبخته نه وي هغه به بس نو یا بدبخته چې وي هغه به د دنیا په غم کې ورک وي هغه دا چې اصلي ځای دی هغه به ترې ویل وي ګورئ که موږ دلته تاسو کار کوو نو موږ تاسو هدف باید معلوم وي چې باید خپل هدف ترلاسه کړو صحیح ده موږ تاسو بازار ته ځو هدف همدا ده چې یو شی ترې واخلو راشو صحیح ده که لاړ شو راشو بیا هسې څنګه دی بابیزه کار دی چې کوم هدف ونه لرو بله وینا ده وایي د خلکو سره نرمي د کمزورۍ نښه نه ده بلکې د خواخوږۍ علامه ده د خلکو سره نرمي ګورئ موږ ته ځینې خلک وایي او والا چې دا خلک دا بیا وایي چې پلانکی کمزوری دی دا یې مانه ډارېږي چې داسې نرمې خبرې راسره کوي نرمي کوي ګورئ داسې نه دا د کمزورتیا نښه نه ده دلته څه وایي ګورئ د خلکو سره نرمي د کمزورۍ نښه نه ده بلکې د خواخوږۍ علامه ده هغه همدردي ده د خلکو سره چې نرمي کوي که نه هغه خو داسې نه ده چې مثال موږ تاسو خدای نخواسته د چا سره چې نرمي کوو هغه به داسې وایي چې والا دا خو دا ما ډارېږي دا کیسه نشته ښه نرمي کوئ صداقت کوئ اخلاص کوئ د مور په اړه باندې وینا راغلې ده وایي مور هغه څوک ده چې 9 میاشتې یې په ګېډه 3 کاله یې په لاسونو او ټول عمر یې په زړه کې ګرځولی د مور په اړه وینا ده ګورئ خو مګر موږ تاسو بیا دې خبر ته پام نه کوو ګورئ هغه څه چې ډېر مهم دي هغه لوی هستي چې په دنیا کې یو ځل چاته ورکول کېږي هغه مور ده نو موږ تاسو باید د خپل مور پلار
قدر و عزت و درناوی وکړو. صحیح ده؟ همیشه یې وکړو. دلته یو بله وینا مې درته راوړې وی، ته ملګرتیا د هیچا سره مه پرېږده. د وخته مطلب ملګري دې خپله پرېږدي. ګوره څومره ښه خبر ده. وایي ته کله هم د چا سره ملګرتیا مه پرېږده. هغه کسان چې د هغوی مطلب آشنا وي که نه، خپل هدف ترلاسه کوي، هغوی دې خپله پرېږدي. نو بیا به تاسو ته ملګري معلوم شي چې څوک رښتیني ملګري دي او څوک رښتیني ملګري نه دي. ګورئ هېچا سره ملګرتیا مه پرېږدي. هغه څوک چې مطلب آشنا ده هغوی خپله پرېږدي که نه. بله وینا راوړې درته، خو شعر دی، وایي چې دومره کوږ له کبره مه ځه زوروره، دیوالونه چې کاږه شي چپه کېږي. دومره کوږ له کبره مه ځه زوروره، دیوالونه چې کاږه شي چپه کېږي. څه وینا ده؟ تاسو ورته وګورئ. موږ تاسو باید کله هم مغرور ونه اوسېږو، کبر ونه کړو، ځکه هغه دیوال چې کوږ شو هغوی هم چپه کېږي. هغه دیوالونه چې کاږه شي هغوی چپه کېږي. بیا دومره کوږ له کبره مه ځه زوروره، دیوالونه چې کاږه شي چپه کېږي. پوه شوئ؟ پوه ښه. بل متل دی، وایي د بدې خبرې 100 کاله عمر دی. د بدې خبرې 100 کاله عمر ویه دی. ګورئ یو څوک دلته خو یې 100 کاله راوړی، خو له 100 کالو دا 100 کاله دا یو متل دی. ګورئ 100 کاله ډېر وخت دی، ډېر عمر دی. موږ تاسو کله چې عربي مطالعه کوو په ډېرو ځایونو کې اویا راځي. یعنې لکه دغه اصطلاح ته ډېرو دپاره کارېدله که نه. ټیک اویا نه ښایي، ان د اویاو نه ډېر، د اویاو نه لږ کم، ډېر وخت چې وي. دلته دا 100 کاله په دې معنا نه چې فکس 100 کاله به یوه خبره چا په یاد بیا به هېرېږي. نه، 100 کاله په دې معنا چې د خبرې د بده خبره چې دا کلم د چا نه ویرېږي. وایي د تبر زخم جوړېږي خو د تورې زخم د ژبې زخم نه جوړېږي، یا د تورې زخم جوړېږي د ژبې زخم نه جوړېږي که نه. که چا ته بده خبره وکړو هغه خبرې کله نه ویرېږي، همیشه به یې په زړه کې وي، راته زړه به یې بد وي. که اوس لاړ شم تر بېګاه پورې چې څومره کسان وینم ټول خفه کولی شم، خو مګم تر بېګاه پورې ممکن 2 کسانه خوشحال نه کړی شم که نه. نو د یو چا زړه ساتل، د چا زړه ته لاسته راوړل، د څوک خوشحاله کول دومره سخت کار دی. نو موږ تاسو باید دې ټول ته پام وکړو، دې ټول ته متوجه اوسېږو. صحیح ده چې هغه کسان چې موږ باید له هغو سره نرمي وکړو، ښې خبرې وکړو، ښه رویه وکړو، هغوی باید د موږ تاسو له خبرو نه غلط استفاده ونه کړي چې دا والله ما ډارېږي او دا څنګه او دا څنګه او دا څنګه. نه، موږ تاسو باید د مشرانو خبرې ومنو، د مور پلار خبرې ومنو، په هغو باندې عمل وکړو. هغوی د مور پلار هغه څه چې موږ ته وایي هغه ګوره ټول د موږ په ګټه دي، تاوان باندې نه وي. دا چا له اورېږي چې د چا مور پلار دی یو چا ته غلطه لار وښیي خپل اولاد ته، کله نه لورېږي که نه. مور پلار خو څومره مهربانه دي. نو موږ تاسو باید هغو خبرې ومنو، موږ تاسو د مشرانو خبرې ومنو، په هغو عمل وکړو، په ژوند کې عملي کړو، ګټه ترې واخلو. صحیح ده؟ ښه زده کوونکو، زموږ تاسو نننی لوست همدومره و. بل سال کې بالاخره سره درس وایي د یانه خبرې، خپل کتابونه، کتابچې، پنسلونه، هر څه راوړئ له ځان سره. دغه درس یو وارې تاسو خپله په خپل ځان سره کور کې ووایئ. بل ساعت کې به انشاءالله زه بیا درته وایم کوم ځای چې نه پوهېدئ تشریح کوم به یې، معنا کوم به یې، همدغسې به مخته ځي. سمه ده؟ تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې بریالي اوسئ.